په حدیث کې یو ذکر راغلی دی او په هغه ذکر کې صرف 4 کلمات دي او حدیث کې راځي دغه 4 کلمات چې څوک 3 ځله ووایي نو دا د ټولې ورځې د ذکر نه بهتر دی. یعنی یو سړی داسې دی چې هغه ټوله ورځ ذکر کوي، اذکار کوي، او بل سړی دغه کلمات صرف 3 ځله ووایي نو دغه ټولې ورځې د ذکر نه دغه 4 کلمات چې 3 ځلې بنده ووایي دا ترې غوره دي. حدیث کې راځي عن جويرية بن الحارث رضي الله تعالى عنها، جويرية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين دا فرماي وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة ويظل رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې د خوانه سحر وختي ووت. دا د نبي صلی الله عليه وسلم بیبي ده ام المؤمنین ده. وایي زما د خوانه نبي صلی الله عليه وسلم سحر وختي ووتو حين صلى الصبح د سهار لمونځ چې وکړو وهي في مسجدها او دا جويرية رضي الله تعالى عنها دا په خپل ځای باندې ناسته وه، کوم ځای باندې چې دې لمونځ وکړو هم په هغه ځای وایي زه ناسته وم. ثم رجع بعد ان اضحى، بیا نبي صلی الله علیه وسلم واپس کور ته رالی د څاښ په ټیم کې چې واپس نبي صلی الله علیه وسلم رالی وهي جالسة او دا جويرية رضي الله تعالى عنها مقه شان په خپل ځای باندې ناسته وه، ذکر یې کوو. نو نبي صلى الله عليه وسلم دي ام المؤمنين تويله وما زلت على الحال التي فارقتك عليها وتم قشان الناس ته کوم وخت چې زستانه وتلم او ناس ته په دې خپل مصلی باندې هم تغه شان ناس ته. نو قالت نعم، دي ام المؤمنين ورته فرمایل او زما قشان ناس ته ما فاسدل نه یم. نو نبي صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، ستان رستو ما صرف 4 کلمات ویل 3 ځله. لو وزنت بما قلت منذ اليوم، که دغه کلمات چې دا ما کم 4 کلمات 3 ځله ویل دغه کلمات چې دا تا نن څومره ذکر کړی د هغې سره وتللی شي نو لوزنتهن دا زما 4 کلمات چې ما 3 ځله ویلي دي دا به پرې وزني شي، دا به پرې درني شي. هغه کلمات 4 کوم دي؟ اولنی سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. دا 4 کلمات یعنی دا کلمات که ټوله ورځ تا دا کم ذکر کړی دی د هغې سره نبي صلی الله علیه وسلم وتللی شي نو دا زما 4 کلمات چې ما 3 ځل ویلي دي دا به ترې وزني شي. آسان کلمات دي، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.